جی قدرمندو کتونکو دا وخت یما محترم سیدا جان خان سره چې د پولیس محکمې نه اس پی ریټایر شوي دي ولې د فنونو لطیفه سره تعلق دغه دی چې که فلم دی او که موسیقي ده او که شاعري ده یعنی د ادب هره څانګه چې ده دوی له ورکې خدای پاک یو مهارت ورکړی دی او پوهه ورکړې ده. تاسو ذکر وکړو چې یو دو فلمونو کې تاسو کردار هم کړی دی، انصاف فلم او بل کوم یو خسته ګل. اوس راځو دی خبرې لا تاسو خپل تجربې بیان کړي چې د موسی خان ګل مکه شوټینګ مو کتو، د کله خزان کله بهار مو کتو، بیا در خیبر تاسو کتو، پیښور کې د فلمونو په سلیماګانو کې ابتدا وشوه. هغه وخت کې تاسو پولیس کې وای څه صورت حالو، بیا دا کوم اداکاران چې دي کې تاسو کوم سره نږدې پاتې شوي یئ؟ یعنی کمانه تپوس کې زه به چې کله لاهور ته لاړم که نه نو زما به داسې پرتپاک استقبال وشو، یعنی تعلق به دومره پیدا شو، دومره خوښ کړم. هغه ګیټ کیپر مخکې نه به یې ګیټ کلو کړو، سلوټ به یې دغه کړو. نو ما به مطلب زما ملګری ولته اوس دی خدای وبخي حق یې رسېدلی دی، رحمت شاه افریدي یو لوی سړی و، ډېر زیات د هغه بنګلې وې، د هغه ګاډي و. نو ماله به یو ګاډی راکړو چې زه ته پکې ګرځه. نو زه به چې راغلم نو 50 روپۍ به مې د هر یو دغه له ورکړي، دا څوکیدار چې کوم دی په ګیټ په چې ولاړو. نو ټولو به راته سلامونه او لکه ډېرو به تپوس کړي چې دا څوک دی. یاره پېښور نه راځي او پته نه پوهېږو خو ډېر تعلق کې دی. هر یو هیروین ورته سلام کوي او هر یو هیرو ورته سلام کوي، هر څوک ورته سلام کوي. او واقعي راته کولو زما دغه داسې وه لکه ډېرو به هیروینانو به غلي تپوس کړي کون یې هغه چې داسې. نو په دې کې به چې کوم دی زه پوه شم چې زما خبره کوي، ما ورته وایم بیبي اگر موقع ہو تو ادھر آؤ میرے پاس، خود پوچھو تشریف رکھیں. نو خبرې به مو کې نو مال خو راځي چل چې زما سکیل کم یو دی، په کم سکیل به زه خبرې کوم. نو هغه خبرې مو بورو با زمونږ دوستي پیدا کړه خبرو سره. داسې به مطلب دا دی چې هر یو دغه کې هر یو شعبې والا سره زما مطلب تعلق او خبر. دومره شوټینګونه مې کتلي دي چې ما په خیال یعنی د دو فلمونو خو ما افتتاح کړې ده. یو مینه قرباني غواړي د دې دغه فلم نسیم او د ارباز خان پکې په لومبي ځل راغلی و. مینه قرباني غواړي په ایور نیو سټوډیو کې. او یو بل فلم و، هغه فلم بیا ونه چلېدو رانه غیر سره چې څه چلو شو خدای خبر. زما دوست زما دشمن، زما دوست زما دشمن دا دې فلم نامه وه، د دې مې افتتاح کړې وه. نو هغه فلم ډبو کې بند په بند پاتې شو، چا سره چې پیسې نه وي هغه نه وي بیا پرېږدي بیا وتښتي. دا مې مطلب دا دی لکه یو دغه غوندې شوه چې ښه اوس حسین خان چې درته زه وایم هغه سره مې هم تعلق شو. سوریه خان خاوند داسې خاوند وي تاسو زه پوهېږم بس لاس کې د پې وایه یاره داسې چل دی. نو بیا دا مشهوره کې چې یاره زه د حسین خان هغه یم. د حسین خان به څه کار کول؟ سوریه خان حسین خان هغه و که نه شفت انچارج و که نه شفت انچارج و 8 ګنټې شفت په ده چلولو، لکه 3 شفته به و د هر یو سټوډیو دا طریقه وه. نو دی شفت انچارج و حبیب الله لالا پسې دویم نمبر دی و، لوړ دنګ سړی و، ښایسته سپین سړی و. نو مطلب دا د سوریه خان د لاس لاندې کړې وه. نو بس بیا وروستو بیا والوته بیا د دې یو زوی مو د سوریه خان دا د پنډای نه ځان سره بوتلی و، پنډای کې شی و. نور خو د خدای عزت وساتي، نور په خبره پوه شئ چې دا پنډای کې د دې خورم وه د سوریه خان. نو دا ځان سره دا ماشومې هلته بوتلو بیا مړ شو هغه.
ازوی ازوی مړ دا شو ورپسې ډېره خفه وه زه ولتلی وم دغه له عذر له ولتلی وم تعزیت لا جی زه تلی وم ده نو بس اما که یو طرف ته ګورې نو بس یو دنیا مې دلته وه او یو دنیا مې هلته وه دلته به مې چې څه له 100 روپۍ به مې چېرته تنخوا منخوا کې بچت کې که نه نو مطلب دا دی چې بس لاهور ته ولاړې لاهور ته به لاړم بیا د دغه نه لاړم جي ټي ایس ته شوم د جي ټي ایس نه دغه ته شوم اخره کې فلایټ ته شوم یا خدایا په خدای یقین وکړئ چې بس د ریټرن ټیکټ په مې واخیستو بس خو چې هلته به تنګ شو واپس یې کې به راغلم ایرپورټ کې به کېناستم غر رابغم مطلب دا چې ترقي ما هم سره وکړه بیا خانجي په دې اداکارانو کې مو د چا سره بیا ښه تعلق پاتې شوی یاره زما ښه تعلق بهترین چې پاتې شوی دی نو طارق شاه جی طارق شاه د فلمونو نه مخکې زما الیک پم کولو زه تانیدار وم او د نوګزی بابا چوک چې دی چا به وران شو هغه نوګزی بابا پیر سو دا ملک صاد دغه چې پل چې جوړ شوی دی ملک صاد پیرو کنه دا پیپل سره د پیپل سره تړم بابا وته او تړم بابا نو دلته زه روان یم ما سره دوست پیان را سره دی یو مخامخ ته طارق شاه روان دی نری نه روچ کې یو هلک دی خشته پینټ او خشته دغه چور سور سپین او خشته بیخته دی دغه کړي دي نو ما ورته پلیز یو منټ ودرېږه جی السلام علیکم ما سیلا جان آمد و تانیدار ما دا غمی دی ما دی خوخ می ډېر شوی ډېر خشته یو د فلم کې نه نور تللی لا که نه مال خوخ می ډېر شوی ته خو ستا خو د فلمونو دغه دی ما ته وایي چې زه خپله جي ټرای کوم خو الله جي دغه نه کېږي لکه چک نه اچوي تللی یم ډېر تللی یم او داسې سایډ رولونه مې هم کړي دي خو لکه دغه نه اچوي ما ورته سوال نه پیدا کېږي دا زما یو دغه وره ته به ډېر طبعي کې ګورې که ښه تا نه به ډېر ښه اکټر جوړېږي او بغیر تا نه به فلم نه جوړېږي او مغسې وشوه په پنجابي فلمونو کې هغه ظالم ویلن چې دا ځای نشته همایون قریشي پسې دویم نمبر ویلن دی نو به ده سره خو مې ډېر تعلق و ځکه چې زه به چې لاړم نو ده مې ویل بغیر زمانه به د چا چای نه څکي کله ناکله به ګوره آصف خان را باندې زورور شو چای راوغوستې او ده ماته داسې کړل چې راته د چای ور اکسپټ کړي ښه دی یار بده خبره هغه خبره به ورته یاده وه چې تاسو به لاړئ د سره بیا تعلق شو چې تاسو ورته ویلي د فلم نه مخکې چې ته به تباهي کې هغه که نه بیا چې کله د ده خو یو فلور نه یو بل فلور نه بل نو مال طارق شاه زما پیشنګوی رشته شو که نه ویل په صحیح او خو داسې واود وایي په صحیح معنو کې دې منم یار سیدا جان خر ستا نو زما سره تعلق و مرګ نه م ورغلی وم درې میله م ورغلی وم ډېر ښه تعلق مې ورسره نو د دلته د بچي مچي بوتلي و دغه ته لاهور ته دا ببرکشاه بمبرشاه دي سبق هلته ویلی او ده زما خلک دوه لوڼه هم هلته واده کړي دي په دغه کې په لاهور کې واده کړي دي خو دا ډېره ښه فیملي وه او په دې بینک روډ باندې مردان روډ باندې د دې کور دی پلار یې داسې مولا غوندې و او دوی خو بنیادي طور د تاڼې و ملکنډ که نه کېدای شي هغه هغه ځینه لکه دا دینه دا د طارق شاه نه علاوه بدر منیر آصف خان نیمه سرحدي د بیا په زنانو کې یاسمین خان مسرت شاهین شهناز یا نادره ممتاز یا سلطانه پېښوري د دې باره کې بلګ راته خبره دا ټول چې ته د چا متعلق وې که نه نو دا دې سره زما تعلق پاتې شوی دی آصف خان سره مې 2 نمبر تعلق و وړومبی طارق شاه بیا آصف خان و آصف خان به زه روټۍ له کور ته بوتلم دا ارباز عارف نامه و داسې دونه پوچونی و عارف نو مطلب دی چې زه به د روټۍ له هلته بوتلم خپل کور ته به یې بوتلم دا ډېر عزت خبره ده بالکل بدر منیر چې کوم دی د یو بوټی چشم پوش طوطا چشم و او د نعمت سرحدي به یو بوټی کوناړو راړو نو دله به مې نه ورکولو داسې که نه زه به بس لرې ودرېدم هله به ډېر خلک راتلل را روان مې ممتاز علي خان به په خپله راغی او په خیر چې الله جان خان غاړه به یې لاله راکړه نو خلک خو ولیدل چې لوی سړی دی هغه ډایرکټر راغی سړي مشیله دا یوسف بټي سره مې یارانه وه چا چې دا دهقان او کوچوان جوړ کړي
او د جون بازی د سره مې دغه واده د دفتر کې بناستو ما او دغه سره نقص سید النص سیدی دا چا چې باز او شاباز جوړ کړو د سره مې تعلق د زما خو استاد نه دی پاتې خو دې په نمبر سکول کې استاد وو سکول استاد کنه دا نمبر سکول سره مشهور دی کې استاد کنه دی جی او دې ما چوي د دوبیانو د ثوابه زلي هو با خو استاد دلته مو به دې په خور کې دی اوسېدو ها لکه راغلی به د دوبیانو نه خو دې اوسېدو دلته سره مې تعلق او لیکت میجر خو زما کيور ته ګور کالج فیلو مې او دې په دغه کې نو خار کالج کې زدلته مو خو یو بل سره ملاقات او خو بد دالک زموږ سره یو بل سره ډیر ذاتو دیم داسې لکه چشمپو شغوندیو دا لیکت میجر خو زمانه به یریدو لکه زه به چولی دم نو هغه به شو دا لی مسلم دی خدای وبخي دا موږ سره پولیس کیو موږ سره پولیس کیو نو زه لاړم نو د ډیر هغه پینټ او خبر د چولو نو موته ظاهر شاه څنګه یار زما د نوم څنګه پیژنې مال ستا ټول شجره پیژنم څنګه مې زه د 400 تانی اس چوي ما نو تا اندازو لګو چې زه وسنه پیژنم ستا د میګانو کندې اجمل شاه مجستریټ تاسو خپلوانم کیږي پېښ بیا دا زوی ویلا د برتی کنو سجاد مو ول برتی کو او پولیس کې غلا علي مسلم زوی لا او علي مسلم زوی مې برتی نو خو گزاره کوله لکه مطلب الیکس او قصړیو الیکس خو به دا بم سره کو دا خدا آرټستان شو اداکاران شو سړی په زنانو کې یاسمین خان مسرت شاهین شیناز یا سوریه خان ذکر خو تاسو په زنانو کې داسې چلو چې څوک داسې و چې تعلق به تاسو سره زه تاسو راځم تاسو احترام به کولو زه راځم دله یعنی زما خو ظاهر خبره ده چې په مزغو باندې یاسمین خان سره ده تاسو لکه دغه تکرې یاسمین خان او یاسمین خان لیدل ملانه ده نو دا په موسی خان او ګلمکه کې دالتم شوټینګ کوي او دلتم شوټینګ کوي دا اغم لانه ریلیز شوی یوسف خان شیربانو او موسی خان ګلمکه بس کېدو والا دي نو زه لاړم سیټ ته چې لاړم یوسف خان شیربانو کراچۍ کې جوړېدو او کنه تلراتله بکنه نو یو خدای ناسته ده هغې توره بورکا چولې ده او داسې عام نه نقشې دي خو ما یاره دا ما چېرته لیدلې ده چې دا ما چېرته لیدلې ده نو اشرف خان راته وایي چې سراجان خان دا هغه ونه پېژنده ساري یار زه ورته ګورم چې دا ما چېرته لیدلې ده وایي دا یاسمین خان ده که نه او حبیبي السلام علیکم څنګه حال طبیعت هم ښه دی ټیک ټاک ما لید فوټوان مې کتلی دي نو مطلب دا چې فلم خو مې ستاسو لا نه کتلی وغیره که پیشه پیدا مو سره ولګولې او ما سره چې د چا ډېره لګېده نو هغه وحیده خان وه وحیده خان د عزیز جهانګیري ښځه د اوچې خان یې جوړ کړی اوچې خان یې ډېرې جوړ کړي دي دا بیا ډېر فلمونه به یې پنجابی واخیستل په هغې به یې ډبینګ وکړو به یې دلته به یې چلول په مرتضا باندې ناولټی سینما کې دی خو هم د پېښور و که نه سید خان یې ورور سید علي خان او که نه دا د شاهین بازار و د دې پلار و رضي شاه نو رضي شاه مړ شو نو د دې مور به سالوان بلډینګ به یې ورته ویلو دلته د خیبر میل اخبار به مو دلته دا د بجلی دفتر و نو په دې کې دغه مو عمر دراز او دا خامسه مو او دا عمر خان یو نامه وه یو سړی یو عمر دراز شو که نه بل عمر خان د عمر خان سره د دی بیا هغه سره واده وکړو عمر خان سره د عمر خان دویم میړه دی او وحیده خان چې کوم دی نو هغه وتښتېده فلمونو ته په خپل مستر لاړه نو دې باندې لاس کې خو لیک اختر فلم و چا چې دغه جوړ کړی دی سایکا فلم ډایرکټ کړی دی سایکا لیک اختر په لاس کې خو نو دی په ډېرو فلمونو کې په اردو کې کار کړی دی
نو د هغې نه پس د فلمونو کې پښتو کې بیا راغی او بیا دا په خپله هم او دوی ډایرکټر و پښتانه نه خاریانو ښاریانو بالکل دا ته د دې ژبه نه ګوري کې داسې او داسې او کې داسې دا خوند هم ورسره کوي دا بالکل دا شاهین بازار کې د دې کور هم ما لیدلی و رونه و سید علي خان و که نه نور رونه د دې ما نور نه دي کتلي او نه مې تپوس کړی دی خو دا سید علي خان مې کتلی نو دغه شوه او داسې جبینه خان سره مې تعلق و د دې کمال احمد یو موسیقار و په سترګه باندې دغه ښځه مغه خبره راځي ښځه بس وا صحیح ده جی ښځه مې ده هغه بله ښځه وه فلمي رشتې هم دغسې فلمي رشتې هم داسې پیش او دا نګینه خانم نګینه خانم خو کوي نو هغه یونیورسټي ده نګینه خانم اصل کې هو د پېښور د پېښور هم نه وه د پېښور هم نه وه د دې پلار د چارسدې د سافرخیلو کندي و پلار غلام رباني او مور د ازارخانه وه نو مطلب دا دی چې پلار په پولیس کې و هیډ کنسټیبل و ده ته کوارټر میلو شو په پولیس لاین کې نو دا نګینه خانم مشره وه دې پسې غلام نبي و بیا ورپسې مجید و بیا ورپسې رشید و درې واړه نه یو ورور ژوندی دی دا دوه وروڼه مړه شو او نګینه خانم هم مړه شوه نو مطلب دا دی چې زه وړوکی وم نو زما ورېره او دغه مونږ به د رشید او مجید دا به مونږ بلوریان کولو زه څه خبر یم چې دا به اکټره کېږي او دغه کېږي به خو هره شپه به دا فلم نه تله پېښور کې د دې نامه شمشاده وه دا د اردو فلمونه به یې کتل اردو والی به یې کتل او دغه به یې کتل خو فلمونه به هره شپه به یې فلم کتو نو دا به وتښتېده سن 1962 کې دا لاړه دا سن 60 خبره ته زه کوم خو 62 کې دا لاړه د دې خو دلته واده هم شوی و که نه د دې واده شوی د اکرم افریدي اکرم د جم افریدي و د هغه نه یو زوی شوی دی اکرام افریدي جی نو دغه زامن بیا د سره وفات شو که نه د اکرام افریدي هغه او کېدای شي او هغه تکبرونه دي باید لیکلي دي ول د اکرام افریدي سانحه کې وو کېدای شي دا راته علم نشته نو دا اکرام ما لیدلی و هسې تورنګې غوندې و او لوړ دنګ و د بیا پرېښوه د غالبا پرېښوه دې بیا بل سړی وکړو هغه کینیډې ته تلو کینیډا کې به چې روزګار به دغه شو نو هغه سړی ډېر سم سړی و یاره وی زما ستا نه کېږي پښتون نه پنجابی زما ستا نه کېږي ښه دا ده چې یو بل به پرېږدو زه به خپل کار دغه کوم ته خپل کار کوه نو بس هغې پرېښو نو دا رب نواز پې خدای پېښ کو دا پوره ګروپ راغی نو رب نواز ته چا په غوږ کې ویلې چې دا ښځه راټینګه که مزې کوه نو بس رب نواز خېشتالی خو نو رب نواز ورته وایي چې واده سره کوم نو رب نواز کیسه دلته شروع شوه دا بچی مچی مو شو دغه مو شو خان جی بله د سلطانه پېښوري وه بیا د هغې یوه لور وه چې رنګیله وکړه د هغې یو ورېره وه سونیا چې بابر کړې وه د سلطانه پېښوري باره کې سلطانه پېښوري باره کې ما خدای شته ډېر ریسرچ کړی دی او تا لپاره مې کړی دا ریسرچ تاسو لپاره وکړم دومره دغه ته ورسېدم چې دا هغه وخت کې د میدان ډمه وه میدان کې به پخوا محفلونه به کېدل دا باجمار او دغه به ډمه به ګډېده او دوکړی به تړلې وي او باجه به ورسره وه دا هغه وخت پیداوار دی نو په هغه وخت کې د بالا ماڼۍ یو بدماش و بلکې د بالا ماڼۍ کې هر دویم سړی بدماش و نو هغه یو قسم لا پلاس یې و چې ته به چا سره یارانه نه کې نو بس دغه وه او هغه فوټو په دې دغه کې لګېدلی و د سینماګانو ته به چې تلې دې ګوټ کې یو فوټوګرافر و دا ګوټ نه دی سینماګانو ته تلې دې ګوټ کې یو فوټوګرافر و نو هغه سړی چې کوم چا په لاس یې و نو د هغه اشم نامه وه اشم نو هغه کرکول په سر وه او ډېر ښایسته فوټو یو د هغه اشم نو دا د اشم کیپ وه دا شته وه دا اشم نو بیا ورته چا دا لاره ښېلې ده چې هیرمنډۍ ته لاړه شه او داسې او داسې او داسې نو دا هلته لاړه ځان سره د خپل لوڼه او حساب کتاب ټایم بوتلل او نه نو دې دلته واده کړی
یاره د واده نه ځکه نه خبر چې زه دلته ماته مخکې چا کلونه راکوله څه مې کړی وی څوک داسې سړی نه و چې د سلطان پېښور سره اټیچ و یا هغه و یو کس خو زه چونکې دغه وخت کې د معامله کې نه وم هغه وخت کې ما په نهم لسم کې سبق ویلو کشور سلطان سره مې تعلق و دې مرته حل ویلی شو ماموتي سره مې تعلق و هغه دومره ته حل ویلی شو د هغه یو ورور برکت د ماموتي ورور مشرۍ ورور هغه هم راته حل ویلی شو خیال محمد هم راته ویلی شو ما د دې نه ورته تپوس نه کوم اوس به کوم که لاړم خیال محمد نه به کوم اوس به کوم دا دغه به زه تاله راوړم دا دې په ما کر دا نورې اداکارانې تاسو د سوریه خان خبرم تفصیل سره وکړه یاسمین خان هم وشوه مسرت شاهین پهله راځو مسرت شاهین زه داسې پیژنم چې زمونږ زمانه سینیر و فاروق احمد جان صاحب هغه اس اس پی ریټایر شو حق یې رسېدلی دی او د دې ډیر اسماعیل خان دی د هغه پلار هم شاعر و کوکب سرحدي او ډیر یعنی مطلب دا دی د مشاعرې او د هغه حساب کتاب ملک رب نواز کوکب نو دا د هغه زوی و تانیدار برتی شو په سن 1965 کې خو چې کله ایسچو شو نو ارامي ډیر تکړه و لکه دباو مو بریتی مو هغه مو نور خو خیر بیا چې کله ما زه چې کله ایسچو شوم او ما خپل ریکارډ و د ده دغه کو نو هېڅ شی نو خو بس هغه وخت کې خلک مرګ کو دغه کو یېرېدل ترې نه نو دا مسرت شاهین ده په مخه واخسته د کوکب او د کوکب ویلی چې ورته کوکب د فاروق احمد جان بابر دا د په مخه واخسته دا یو دغه دا ټیوبل د دې یو څوکیدارو نو هغه د دې دلالو خو های کلاس دغه ته به تله ده دا دلته لا فلم ته نه وتلي دا نه تللی دا فلم ته نه تللی نو مطلب دا دی چې په دې باندې ډېر ډیری راغی او ډېر دغه راغلی یو قسم له جلوس هم ورپسې ووتو نو بیا دا دغه ته ډي سي ته دغه ولیکل اس پي او دغه ولیکل چې دا ضلع بدر کوي نو دا ضلع بدر که دا لاړه پېښور کې ورته لاهور ته لاړه چا ورته ویل چې په فلیټیز هوټل کې ستا چانسز ډېر دي ستا وجود هم ډېر ښایسته دی او بولډ یې هلته بس لکه دا ده چې فلیټیز هوټل کې دا ګډېده دغه کې دغه جوړی په سن 1974 کې فلم جوړی ممتاز علی خان جو کړو هغه هدایت با طور هدایتکار او پروډوسر یې دی نو عقلدین افریدی چاته خانو او بدر منیر دا درو د چوي چې دغه سی په هغه هوټل کې یو جنې ده ډیره یعنی مطلب ستا د رول لپاره ډیره فټ ده ممتاز علی خان چې لاړو قابل سړی خو هغه ویلا واکي دا خو کارو شو دا بل جنې چې هیروین به کوم اخلم نورین ورته چې یاره ته شباب سټوډیو کې شوټینګ کوي او په دغه کې دا کورس کې دا نه د دې جهان پکې راتلو قمر جهان د دې نامه وه د دې نیمې نامه نه وه نو قمر جهان ته پیدا کو دې ته ویلې چې داسې زه فلم جوړوم تا پکې هیروین اخلم د دې یقین نه کېدو خو خیر دا ټیم جوړ شو او دا فلم هم هیټ شو کیسه دغه شوه مسرت شاهین هم بلندو ته ورسېده ختم ورسېده او په دغه ورځو کې یو سیټ افضل و هغه دا داشته کا سیټ افضل نامه وه فلم کې نه و د فلم نه بهر و لکه هغه هم عیاش شو نو هغه لکه چا ورته ویلي چې یاره یو نوی جینۍ راوتې ده داسې چللی نو هغه ولا بنګله مو واغسته او موټرې مو واغستو ولا لکه دې ډېرې پیسې ګټلې دي او بچت کړي هم ډېرې دي دا واحده دغه ده چې دې پیسې بچت کړي دي نو د مسرت شاهین دور شروع شو هلته اردو هم ورتله پنجابي هم ورتله پښتو هم ورتله سرایکي هم ورتله نو د دې باندې تاسو که خیال کړي نو د مسرت شاهین هر فلم کې ده تاسو د پنجابي فلم کې ګورئ هغې کې دا که پښتو ګورئ پکې دا ډېر زیات فلمونو کې دې کار کړی دی
او بس دا کامیاب دغه وه بیا داسې مړونه مس کې بیا ډېر تلي راغلي دي دا خو څوک هغه چیما یادېږي چې دا د دې خاوندو خدای پاک وبه که نه لکه څنګه چې دا سیټ افضل و نو داسې به چیما مو که نه د دې خلکو دپاره لین کولو وي دا داسې نه ده زمونږ په ذهن کې دا شی دی چې بس ښځه مې شوي نو داسې دا دې مخکې معاهده وکړي چې ګوره لکه ګوره دا پکې نشته که ما نه دې زړه تورېږي تخته او که زما د نه زړه تورېږي زه به درنه تختم خبره دا ښه اصول دي دا زما سې د اصول ډېر خوښ دي داسې کار کوو خانجي دا ستاسو دا خبرې به انشاءالله سلسله وارې مونږ چلو تاسو سره دومره خزانه ده که نه چې دا په یو نشست کې نه کېږي نو اخیری فلم تاسو د پښتو اخیری فلم کوم یو کتلی و اخیری فلم مې رانهیر ځکه دی چې ما په سن 85 کې خو مې سټوډیوګان پرېښول هلته مې کتلي دي په دغه کې که نه هغه کې ما په خیال ما سره جوړه کتلی و په دغه کې مې کتلی و په شانور کې سره جوړه بس دې د پس نه ما نه دي کتلي صحیح شوي نو دا فلمونه مې نه کتل حالانکې دغه ما فري وم هر څه ما بس تاسو دلته اوریجنل التر لیدل نو فلم په شړه کولی ګرانو ملګرو محترم سیدا جان خان چې دی نو په هره حواله باندې چې کوم دی نو خپل ذات کې یوه اکیډمي ده انشاءالله د دې معلوماتو نه به استفاده کوو تاسو به هم ترې خبرو نن د پښتو په فلم باندې په اداکارانو باندې هدایتکارانو باندې سټوډیوګانو باندې خبرې وشوې انشاءالله راتلونکي وخت کې به دې سره بیا یو نشست کوو یو نه ډېر به ورسره کوو او خصوصا هغه خلکو دپاره دا پروګرامونه موږ ریکارډ کوو چې د پښتو فلمونه کتلي وي ګوري خوښي وو چې د چا نه خوښ د هغې نه معذرت غواړم تمه لرم چې داسې محترم خلک چې د خانداني لحاظ سره بیا د عهدې په لحاظ سره SSP ریټایر خو دومره لویه خزانه ده ورسره د معلوماتو نو الله دې علم ژوند ورکړي او هغه ملګري زمونږ چې د چا په دې خبرو کې دلچسپي وي نو زه تمه لرم چې هغوی به زمونږ د دې خبرو نه خوند اخلي نو نن سره په دې پروګرام ریکارډ کولو کې کیمرامینو محمد ریاض چې په متن باندې مشهور دی نو تر بلې خپرونې د لوی الله په امان آډیو بخیر